بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې هر کال د پسرلي موسم له رسېدو سره سم د بارانونو د ورېدو کچه لوړیږي چې ورسره د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو خطر هم زیاتیږي. دا بارانونه که څه هم د کرنې لپاره ګټور تمامیږي، خو په ډیرو سیمو کې د سختو بارانونو له امله ناڅاپي سیلابونه رامنځته کیږي او خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم اړوي. چې سږ کال هم د بارانونو له امله په ډیرو ولایتونو کې سیلابونه رامنځته سول او زموږ هیوادوالو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واوښتل. له پیښو سره د مبارزې مدګۍ ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د راپورونو له مخې د روان لمریز کال د وری میاشتې له 6 نیټې څخه تر نن ورځې پورې د بارانونو، سیلابونو، زلزلې، د چت نړېدو، تالندې او برېښنا د غره ښویدنې او ډبرې ښویدو د پیښو له امله له بده مرغه د هیواد په کچه 189 تنه شهیدان او 253 تن ټپیان او 9 کسان لا درکه سوي دي. همدارنګه 1303 کورونه په بشپړ ډول، 5846 کورونه په نسبي ډول ویجاړ شوي او 115 هټۍ په بشپړ او نسبي ډول او 322 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي. سربیره پر دې د 21304 جریبه کرنیز ځمکو او باغونو حاصلات هم له منځه تللي، 18300 ونې، 2415 تختې سولرونه، 352 د اوبو شبکې او څاګانې ویجاړې شوي دي او 1433 څاروي هم تلف شوي دي چې په ټولیز ډول 9150 کورنۍ د دغه پیښو له امله زیانمن شوي دي. له پیښو سره د مبارزې مدګۍ ملي ادارې د مقام په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې ولایتي ریاستونو له خپلو امکاناتو په ګټه اخیستنې سره او د ملي او نړیوالو موسسو په همکارۍ زیانمنو کورنیو ته پر وخت رسېدنه کړې ده. هغوی ته یې اړین نقدي، خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي. همدارنګه زموږ د ولایتي ریاستونو له لوري د همکارو موسسو سره په همغږۍ او همکارۍ اوس مهال هم په زیانمنو سیمو کې له سروې سره سم هممهاله د مرستو رسولو لړۍ روانه ده او د سروې له بشپړېدو وروسته به د زیانمنو کورنیو لپاره نورې لازمې مرستې هم برابرې سي. په پای کې له پیښو سره د مبارزې مدګۍ ملي اداره له ټولو هیوادوالو غوښتنه کوي چې د ورښتونو پر مهال د خپل ځان او مال د خوندي ساتلو لپاره له سیندونو او د سیلابي لارو څخه لرې پاتې سي، د هوا پیژندنې وړاندوینو او د دې ادارې خبرداریو ته جدي پاملرنه وکړي او د ولایتي کمیټو لخوا وړاندې شوي احتیاطي تدابیر عملي کړي.